السلام علیکم. دا نن چې زه کوم بوټي سره ولاړ یم دې ته کیسټر پلانټ وایي په انګلیش کې. د دې ساینسي نوم ریسینس کمیونس دی او عام طور دې ته ارنډ یا ارنډي بوټی وایي. دا اصل کې زهریله بوټی دی. دې کې یو تخم کېږي دانې چې کومې ته کیسټر بینز ویل کېږي. د دې بوټي په دې ګل کې تورې دانې کېږي چې هغې ته کیسټر بینز ویل کېږي. دا نیغ په نیغه ډایرکټ استعمال زهریله دی، خو په دې کې یو ماده ده چې کوم ته کیسټر ویل کېږي، هغې نه تیل وځي او هغه دې کې 80% وي. دغه تیل چې کوم دی دا کیسټر اویل دا ډېر زیات صحتمند څیز دی ځکه چې دا پروسس شوی وي. نیغ په نیغه د دې دا پاڼې د دې دانې دا زهریله دي. کیسټر اویل چې تاسو استعمالوئ نو هغې چې کومې فایدې دي هغه تاسو ته ښیم. کیسټر اویل چې کوم دی د روغن ارنډ دا د جازونو په مشینرۍ کې استعمالیږي. عام چې کوم د ریس ګاډي وي یا نورې مشینرۍ وي صنعتي هغې کې دا استعمال کیږي په طور لوبریکنټ د غوړوالي په طور باندې. دغسې دا مختلف جراثیم بکټریا د هغې تختولو لپاره هغه زهریله چې کوم حشرات دي د هغې ختمولو لپاره هم د دې دا تیل استعمال کیږي. د دې په دې اډوکو کې پر تخم کې یو قسم لمایده رقم ته چې رایسن ویلی کیږي دا انتهایي زهریله ده. نو که دا تاسو دانه دوه سیوه وخورئ تیرې کوي نو دا تاسو باندې الټۍ لګوي، پیچش تر باندې راولي او انسان الله دې نه کړي مرګ طرف ته ځي. مطلب دومره زهریله بوټی دی او په دنیا کې په عام زهریله بوټو کې چې کوم عام موجود دي زموږ په علاقو کې هغې کې دا عام بوټی دی چې دا ډېر زهریله دی. نو خلکو ته دا پته نه وي د دې پاڼې د دې دانې زهریله وي، خو د دې چې کوم تیل دي د دې چې کوم ارګ د وځي کیسټر اویل نو هغه صحت لپاره ډېر زیات فایدې لري. کومې فایدې لري هغه تاسو په دې ویډیو کې تفصیل سره وایم. کیسټر اویل چې کوم دی د سکین لپاره ډېر زیات بهترین دی. یا کې د چا خپې لاس چوي یا د بدن خشکي وي، مخې خراب وي، دانې وي، نو د سکین د بیروني تور لګولو لپاره ډېر زیات مفید ګڼل کېږي. دا تاسو لګوئ د شپې قطرې په لاس کې مه په مخ باندې لګوئ، په دانو باندې، په تیر سرو باندې، یا چا پوندې چوي هغې باندې لاس یې چوي یا بدن خشکي وي نو هغې لپاره دا ډېر زیات بهترین دي. کیسټر اویل دا استعمال کولی شي. دغسې د چا ویښته ډېر زیات کمزوري وي نو په ویښتو کې چې دا 2 چمچې د شپې مالش کوي او مالش داسې کوي چې سکین سره دا تیل ولګي نو د ویښتو کمزوري ختموي. د چا ویښته پریوځي هغې لپاره مفید دی. ویښته توروي مه، مضبوطوي مه او لویوي مه. نو د سکین او د ویښتو لپاره ډېر زیات بهترین دی کیسټر اویل استعمال د روغن ارنډ یا د ارنډ دا تیل. دغسې د کوم خلکو کانسټیپیشن وي، قبض وي، خېټه سخته وي ډېره زیاته نو هغې لپاره میډیسن استعمال نه دی پکار. مضر صحت وي، څه سایډ افیکټ وي د هغې، خو د دې څه سایډ افیکټ نشته. کیسټر اویل تاسو 1 یا 2 چمچې د شپې په تړ اوبو کې استعمالوئ، په تړ اوبو کې 2 چمچې ایډ کوئ او هغه چې تاسو د شپې څښئ نو کانسټیپیشن قبض به انشاءالله ختمیږي. بل چې کوم کیسټر اویل دی دا د زخمونو لپاره چې کوم دی کې پړسوب وي یا چوټ څوک وخوري، ګزار وخوري نو هغې لپاره بیروني طور د دې مالش بهترین دی. د جوړونو دردونو لپاره د چا پټو دردونه وي، جوړونو دردونه وي یا په بدن کې کوم دی کې پړسوب وي نو په هغې چې مالش کوي نو قدرتي پین کلر هم دی، دردونه مو سره ختمیږي او هغه پړسوب زخم مو سره ښه کېږي. په دې کې به دا احتیاط کوئ چې کوم زنانه امیدواره وي، پریګننټ وي، هغې به د دې استعمال نه کوي. واړه ماشومان لپاره ډېر استعمال نه دی پکار. یا کوم خلکو ته الرجي وي د بوټو نه یا د سیډز نه، د تخمونو نه نو هغې دې په دې کې احتیاط کوي. باقي د دې څه مضر اثرات نشته. د شپې استعمال کوئ 1 یا 2 چمچې تاسو بیروني طور هم استعمال کولی شي ویښتو کې او اندروني طور په خوراک به طور هم استعمالولی شي نو ډېر زیاتې فایدې دي. امید د ملګرو د روغن ارنډ یا د کیسټر اویل باره کې د دې بوټي باره کې د معلومات به ستاسو ډېر خوښ شوي وي. که چېرې تاسو له دې معلوماتو فایده درکړي زما چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ. دا ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي. زما دعا د الله پاک د ټولو بیمارانو له شفا کامله نصیب کړي. آمین. الله حافظ.